بله د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی او په خپل افغانان اندېښنه لري چې ګاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان او بریتانیا اوس په یو نوي پلان باندې کار کوي چې له مخې به یې د افغانستان د ځینو برخو د کنټرول طالبانو ته د کنټرول په سپارلو به په افغانستان کې دننه د پاکستان ګټې خوندي وساتلی شي. ستاسو ارزونه په دې اړه څه ده او څومره جدي او ګواښمن ګڼل کېدای شي؟ زما احساس دا دی چې دا کوم خطر نه ده، واقعي خطر نه ده. زه دا نه وینم چې برطانیه د دلته یو غټ طرف وي، خو برطانیه د ناټو د ائتلاف یو غړی هیواد دی او هغوی وعده کړې ده چې افغان حکومت سره کومک وکړي. هغوی بحثونه کوي له یاغیانو سره، خو برطانیه وعده کړې ده چې خپل ځان د امریکا سره په یوه لار روان کړي، ځکه چې امریکا د افغانستان له حکومت نه دفاع کوي. زه دا نه وینم چې کومه دسیسه په دې برخه کې موجود چې برطانیه او پاکستان د هغې نتیجه تضمین کړي. زه وینم چې برطانیه تر ډیر زیاتې اندازې پورې د امریکا له اهدافو سره برابره ده او د هغوی روابط له پاکستان سره، خو زه نه وینم چې دوی د یوه نوې نتیجه منځته راولي. په خپله سیمه ییز دغه هیوادونه وایي چې موږ غواړو چې د سولې بهیر د افغانستان په مشرۍ ترسره شي، خو دوی خپلې ګټې هم لري، په عمل کې بل څه کوي. ستاسو په نظر په خپله امریکا څه کولی شي او نړیواله ټولنه څه کولی شي چې دغه د سولې بهیر د افغانستان په مشرۍ ترسره شي، د دې نه پرته چې دوی په خولې هم دا خبره کوي؟ یو شمېر هیوادونه په سیمه کې په دې باندې قادر دي چې په افغانستان کې شرایطو باندې اغیزه وکړي. امریکا باید خپل ځان برابر کړي له افغان حکومت سره چې تقویه کړي چې افغانان خپل حکومت سره وکولی شي چې د دې مذاکراتو نتیجه تضمین کړي. زه نه فکر کولی شم چې یوازې د کرزي د حکومت او د یاغیانو ترمنځ به کومه نتیجه نه وي. په کار ده چې کومه موافقه وي او په کار ده چې ډېر نور خواوې پکې داخلي وي نسبت دې ته چې ښاغلی کرزی او د هغه نور نږدې انډیوالان پکې داخل وي. په کار ده چې یو شمېر زیات افغاني ګوندونه باید په دې نتیجه کې شریک وي او موافق وي ورسره. که چیرې بهرني قدرتونه د دې فیصله وکړي یا پاکستان یا نور، د هغې نتیجه به نه وي. په کار ده چې دا د افغانانو په واسطه وي. امریکا کوشش کوي چې د افغانانو ترمنځ مذاکرات او مباحثه هم تقویه کړي هم پر مخ بوځي. کارولاین وادمز، تاسو نه ډیره زیاته مننه کوو. خوشحاله اوسئ. مننه.